ملګری سوال کړل د قرض په حواله سره او دا مسله د ډېر خلکو سره دا ډېر خلک چې کوم د دې مسلې سره مخامخ دي چې د قرض چې کوم بوج دی هغه پاغو په سر باندې پروت دی او دای بوج باندې ډېر زیات پریشان دي. دې ملګری دا سوال کړل چې دومره زیات مقروض یم چې یو قرضدار لاندې تر چې بل راغلی ډېر زیات پریشان یم داسې یو عمل لا توخه چې الله رب العزت د غیبونه چې کوم دي اسباب پیدا کړي د دې قرض په حواله سره یاد وساتئ د قرض په حواله سره تاسو ته یو عمل بم خیمه هغه عمل دومره اوچت عمل لې چې په حدیث شریف کې راځي کچري تاسو باندې د غرون عمرم قرض وي او دا عمل کوي دا دعا وای نو الله رب العزت چې کوم دی هغه به داغه لپاره اسباب پیدا کړي عمل د تخیمه خدای نه مخکې سو خبرې کول غواړم قرض خو ظاهره خبره ده دا یو داسې شی دی چې الله رب العزت هر یو انسان د قرض نه وساتي بیا خاص کر کې د نن سبا په دور کې چې انسان مقروض شي کنه هغه چې کوم دی د هغه قرض نه بیا راوته داغه لپاره ډیر ګران دي ځکه چې د مهنګای دور دی هر طرف ته چې کوم دی مهنګای ده او تباہی او بربادي ده نو لومې خدا سوال پکاره چې هر یو انسان دی الله رب العزت چې کوم دی دا داسې قرضونه چې کوم دی موږ ټول الله عزت حفاظت دویمه خبره ده د قرض چې کوم دی ډیر خلک داسې چې هغه قرض ورکی او چې چاله قرض ورکی هغه به بیا ټال مټول کی خپې سیستري خو بیا باغ کې ټال مټول کی داسې نه ده پکاره دا یو امانت ته تعالی درګو بیا تعالی پکاره دی چې په وخت باندې واپس کی دا غي په وجه باندې چې کوم خلک سفید پوش دي نشي ورګول نو هغه چې کوم دی غم بیا پریشان شي ځکه چې سوګله لومې خلا سو قرض نه ورګي چې قرض ورګي باغ باندې هغه ګمان کی چې یاره د 10 پیسې دې مال نه راګي سمجھ کې خبر راځي نو بهرحال په دې حواله سره انسان داسې چې هغه چاله قرض ورګي په دغه حواله سره غلبیا په کار د چې باغ باندې لګ نرمیو کی کچره پیسې سره نه کچره پیسې سره بیا ظاهره خبره ده صاحب ته لیکن کچره پیسې سره نه او تا طرف ته چې 10 پیسې نشته بیا ته باغ باندې زور راولي تاسو سره چې کوم د احسان کړل نو دا یقیني تور بتاغه احسان باندې چې کوم ته بیا وباړه دغه چې کوم تاسو ثواب ملو شو دغه ثواب چې کوم دي خپل ختمي په کار دا چې باغ حواله سره چې کوم دي بیا تاسو سره نرمي وکړي پریشان کوي مزيات او دغه نه علاوه دویمه خبره دا ده چې قرض چې کوم دي ډېر خلک داسې په دې کې بیا غفلت کوي غفلت نه دي په کار د دې حدا پورې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي شهید شو او باغ باندې قرض رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د جنازې انکار وکړ چې تر څو پورې د قرض نه ادا شوی د جنازه نه پړاو مدا څومره غټ چې کوم دی د انسان د بل انسان چې کوم دی دا دغه حق ته دا باور کوي د حقوق العباد ویل کیږي چې تر څو پورې هغه انسان ته حق نه ورکړي چې تا د حق غسته نو هغه انسان ته نه بخله ته معافي نه کړي نو الله رب عزت تاسو نه معاف کړي نو دا حقوق العباد دي بهرحال په دې حواله سره د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت چې داغه خواته یو سړی راغی هغه ته فرمایله چې اے حضرت علی اما باندې ډیر زیات قرض دی ډیر زیات پریشان ہے حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایله چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې عمل خو له یو داسې دعای خو دلې ده کچره پتا باندې د غرون مرم قرض وی کچره دا دعا وای دا عمل کوي نو الله رب العزت چې کوم دی د هغه قرض او اسباب پیدا کوي او هغه دعا صدا په سکرین باندې هم تاسو ته په نظر راځي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك دا دعا چې کوم ده په کثرت سره وای د هغې نه علاوه ورسره چې کوم دی د الله رب عزت چې کوم حکمونه دغه پورا کول او قرآن مجید کې الله رب عزت فرمایي چې په انسان باندې کې تنګي راځي داغي وجوهات سي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا چې کوم کس زما د ذکر نه زما د یاد نه زما د عبادت نه اعراض وکي نو هغه چې کوم دی داغه ژوندۍ تنګ کم داغه چې کوم دی رزق تنګ کم نو پکار دادا چې کوم کسان موږ الحمدلله مسلمانانو موږ له پکار دي چې کم از کم د الله رب چې کوم احکامات دي فرایض دغه موږ پوره ګول ولا جوړ شو او د هغه سره چې کوم دی دا کوشش موږ دعاګانو اهتمام وکړو او سره چې کوم دی دا دعا چې ما تاسو ته کوم خلا د هر مازه بس چې کوم دی کم از کم درې ځله دا دعا وای او د هغه نه علاوه دا نیت کول چې دا به ادا کوم دا قرض چې کوم دی دا به ادا کوم یو انسان نیت نه کړي نو هغه به چې کوم دی قرض څنګه ادا کی بهرحال نیت کول او د نیت کول سره چې کوم دی حرکت هم کول دا سینې چې په ځای باندې ناس صرف دعاګانې غواړي دا سینې کیږي د هغه لپاره میدان تراوته بیا الله رب عزت چې کوم دی د دې اعمال چې کوم دی د دې برکت سره ان شاء الله تعالی چې څومره غټ چې کوم دی په تاسو باندې قرض الله رب عزت به داغي اسباب بیا پیدا کړي الله رب عزت موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته